دا ډریوینګ څوک داسې کوي خبرې به در سره کوم خو په واپسۍ کې ګیټ لرې کړه السلام علیکم جی دا سوټ څوک داسې ګڼي او دې پتلون ته وګوره نه ستا خلکو پورې خندا کېږي اوس وایه دې سوټ سره زه څه وکړم ټیک بشي جی ټیک بشي منیجر صاحب دې بې عزته څه کنه هغه راته وایي چې دا دوکان تا ماته ښودلی دی سبا پورې چې ټیک شي ښه او دا یې وایي چې دا تماچه د ګل خان استاد له ورکړي زنګ شوې ده چې پالیشي کړي استاد لږه خواري ورسره وکړي ښه منیجر صاحب پکې داسې ښکارېدو تا به وایي چې د غنمو بوجه چا په کمبل کې تړلې ده ټیک شو زه چې څه کې اداکاري زمونه خو دې زړه ایستو مړه ګل دې درېدي مال راوړه او د کور بل کې دې زما ګل دې درېدي مال راوړه د کور بل کې دې زما ګل دې هله چې پاسه کانه قربان دا څنګه خوې دې وې دې خدای خیر کو غنی نن خو درنه تلې وم اسی بیبي په دې منګي روړو روړو دې را لملا کږه کړه نو زه یې څه وکم زه اوس پر سپین سر باندې منګي نشم راوړی که نه ولې بیبي بیا زیارت له روانه شوې څه لا خو اتبار لرې دی زیارت له نه ځم ماما کره دې ځم زما چې څومره خیال دی د پشمیني خبره را سره کوي نو بیبي دومره تعدي مو څه کوله لږ په ارام به مو کویدن کړې وه نو زه یې څه وکمه زه په دې زړو هډونو باندې د کور کارونه نشم کولی چې منګور مې راشي نو زه به د کور د کارونو نه وزګاره شم او ته ولې منګور راوړو نه نو بیبي دلته اوس بیا زیاتې کې که نه ولې نو په خپله خو په پکټ کې ناستې یې او انګور باندې به د اوبو منګي راډکې یې دا کویدن واده راله دې دپاره کې څه تا له واده کویدن کوم دا راته چا ویلي دي په ارام کښېنه تن لا دوه مشران وروڼه شته دی
دا خو زه ګلزاده نه کوېدل کوم. نو بیبي دلته اوس بیا ناجایزه کې که نه چې شهزاده لالا مې پرېږدي او ګلزاده له کوېدن کې. نو زه څه وکړم؟ دی د ماما خوښه ده. هغه وایي چې شهزاده له به م کوېدن کوو. ولې به نه کوو؟ خو هغه تازه تازه په نوکرۍ لګېدلی دی که الله دغه نوکرۍ ته ټینګ کړو. بیبي که دا ځلې د نوکرۍ نه راوځغلېده که نه نو بیا به ټیک ما سره منګیړه کولو له پرېږدې. ښځه خواره ته ورشه الوګان سپین که زه د ماما کره ورځمه. د الله په امانه. د الله په امان. بابا بابا ډیره ده مای سویټ رحیم وی مور رانه زار شه او ماما رانه لوګې شه او هغه هم لکه د سپېرني څه زبردسته آیډیا ده. آیډیا هسې زه میران یم چې په دې کوپړی کې داسې مزغم شته چې داسې آیډیاګانې تخلیق کوي. بابا د څه آیډیا؟ د صابون. ویم رحیم خان که د دې صابون یو اشتهار په ټي وي وچلېد نو دا صابون به خلک د خوراک دپاره موړي. مثلا السلام علیکم. وعلیکم سلام. په مخه دی ښه. مثلا څه مطلب؟ جی منیجر صاحب سلام علیکم. جی منیجر صاحب یو ډېره زبردسته آیډیا ده. آیډیا؟ کم پروډکټس دپاره؟ د صابون دپاره. اول خو د صابون خوبي وره. دا صابون چې تاسو په کومه ورځ واخلئ پوره یو میاشت استعمال کوئ صابون به بیا هم هماغه ومړوي. او سر دا اشتهار د دې کپړې لپاره جوړوم سر. ټیک ټیک. نو سر مونږ یو عام صابون خایو. بیا د دې صابون یو مړی راووتو. هغه مړی د دې کپنې صابون ته مسکې شي. خوارشه د غاښونو اشتهار نه دی د صابون دی. خیر دی سر بې غاښو مړی و پکې واخلو. نو بیا د دې کپنې صابون خایو چې د هغې نه زه لکه د سیف الملوک راووتم مثلا او نیغ په دې صابون ودرېدم. ټیک شو. او بیا زه دا ویم چې د حسن او ښایست دپاره دا صابون استعمال کړي. څنګه؟ خوارشه دومره خیرن خچن سیف الملوک چې خلک ویني نو د خپلو ټي ویګانو شیشې به ماتې کړي. بله دا چې دا صابون د انسانانو دپاره دی چیلو دپاره نه. صاحب دته خو وګوره لږ نو زه اوس د ده د خندام شوم. ته دا خبرې پرېږده. مثلا تا زما کور ته سبزي یوړه؟ بلکل جی. د سبزۍ سره د مثلا یوړو؟ جی مساله خو تاسو نه وویلې. مثلا زما مطلب دا دی سبزۍ سره د کدو یوړو؟ نه جی ما وی تاسو هسې په خپله کور ته ځئ نو. څه مطلب؟ جی مطلب دا چې تاسو کور ته ځئ نو د خپلې خوښې کدو به یوسئ. اوکې اوکې مثلا ټیک بلکل ټیک. سبا به ټول ویل ډرس کې راځئ پاکې جامې به اچوئ ځکه چې د ایجنسۍ مالک اکبر صاحب به راځي. ښه جی مثلا جی نه نو دا برید ما په حسابو نه دي تورې کړي خورئیه دا د جرمن د لام د توپو لوګو تورې کړي دي. څه پوه شوې؟ ماما جي ستا دې لوګووالو برید که لوګې شمه هغه تورې دوکاندار نه دی. هغه یو ځل ما ته بله خبره کړې وه. څه ویلي درته؟ هغه ویل که نه چې په لام کې به د توپې ډز شو نو ماما جي به د لنګر ته منډه کړه او د دالو غټه پتیله به په ځان اوچته کېښوه. څه دې وې؟ هغه لنګري خو به ما نه سوځېده او خبره مې واوره خورئیه د جینکو د عادتونه د ځان نه وباسه. د ما غونته موټي موټي برید پرېږده کنې په دې کلي کې به د یو ملت پرېنهدم. سم دم د جرګو سړی او تا په شرمونو شرموله منو نه. نو ماما جي دې کې اوس زما څه قصور دی چې زما بریتونه نه راوځي؟ بس غلې کښېنه. ها دا څه فیصله وکړه خورې؟ لالا زما خوښه ده خو ګلزاده څه ګډې وډې وایي نو. ګلزاده څوک دی چې ما ته به ودرېږي؟
ما ته خلک هسې راشنکوب ماما نه وایي د جرمن لام مې غبولې ده ټیلر سره مې لاس په لاس کشتي کړې ده چا سره دې لاس په لاس کشتي کړې ده ماماجي ټیلر یادوم وای ماماجي هغه ټیلر نه دی هټلر همدغه ټیلري به ورته ما د مینې نه دی ته دا ونیسه دلبرو وای دلبرو دشمن حمله وکړه پناه وایه موی ماماجي دا داسې پتا نه دي دا بهر دي وګورې په ملا لګېدلې مو دا چنچڼک وایي داسې پتا نه دي وینه مې لا ګرمه ده په ځان نه پوهېږم دلبرو وای لالا دا څه وشو بېبې جاړه ما دا د ګلابي زوی شوی دی په هغې ډزې دي پته ده راته اوس د ایلو بچو له بوپې ورکې خو تم دلبرو ډېر د چوکې پوکې وخت کې رانه راشنکوب والې دا خبرونو نه فوراً بعد چلیږي جی په علاقایي خبرونو کې به هم چلیږي او جی منیجر صاحب خو نشته جی جی زه به ورته ویم جی اوکې جی خدای په امان السلام علیکم پلیز جی خدمت منیجر صاحب شته نه جی هغوی خو نشته جی اوهو زما هغوی سره ډېر ضروري کار و نو که تاسو دلته انتظار کوئ او که د هغوی آفس کې لږ ساعت کې به راشي جی زه به د هغوی آفس کې انتظار وکړم جی دا مخامخ آفس دی جی ښه جی مهرباني ستاسو نوم زما نوم رحیم دی جی رحیم تھینک یو سوال رائٹ رحیمه دا کارت تیار شو دا منیجر صاحب توخه و چې وایي صحیح دي نو بس بیا ټي وي ته ولېږه اوکې او دا څوک دی دی نه دا څوک زنانه ده د منیجر صاحب تپوس کوي زما خیال دی جوړ ماډلینګ له راغلې ده کیدای شي ورېږه زه دې تپوس کوم ښه خبره وره یو وخت کې ګورې زه د ایجنسۍ مالک یم ښه خاندمه که نه سر السلام علیکم وعلیکم السلام پلیز جی خدمت سر زه دلته څه یو منټ چې یو دوه کافي فورم د څه کافي مازه خو دې خراب نه دي بیا دوه چای مزیدارې چې والا در پسې وختي راسې ګرځي د دوه میاشتو بې له لاس کې نیولی دی باورچي چوټي کړې ده او هغه هم بغیر درخواسته سبا ته ایکسپلینیشن کال کا دا تاسو څه تکلیف فی الحال یو دوه ګیلاسه اوبه دی یو منټ ها دا کولر ډکول هم ستا کار دی او که ډېر تږی که نه نو بار بمبې نه اوبه وڅښه سمو د ټلیفون نه ملو که हेलो डैडी हेलो जी मम्मी फोन करे इंग्लैंड ना सर माला वादा की अमेरिका की ओ नो डैडी تاسو ته ما ویلي دي کنه ډېری چې زه به د خپلې خوښې واده کوم ګوره ډېری بېشکه مسلمانه دې نه معافي غواړم جی زما مطلب دا دی چې مالداره دي نه د غریبي کورنۍ دي ځکه چې د خټو کور کې ډېر سکون دی یخ یخ جی اجازت هم راکړو او تھینک یو ډیډي مسکی شو تاسو ماته وایئ نه ډیډي مې مسکی شو اوکې ډیډي تھینک یو سو مچ بای بای معافي غواړم تاسو به ډسټرب شوي یې اصل کې زما مامي ماله په امریکا کې واده کول غواړي ډېره ښه خاندان دی خو
ګوره د امریکې غوندې ملک یې لوی واړه په بورکه کې ګرځي د مایکل جکسن کورنۍ ده تاسو خو کتل که نه چې ما ورته انکار وکړو تاسو فرمایي جی 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 زه تاسو جاب کول غواړم جاب جی ډېر ښه ستاسو تعلیم سر آیم ګریجویټ ویری ګډ تاسو ماډلینګ کول غواړئ نه سر جی هغه خو ډېر ګران کار دی که نه هېڅ ګران کار نه دی خو که تاسو کوشش وکړو ښه ده نو سر جی زه د آفیس کار کول غواړم ماډلینګ دپاره به زه د خپل مور پلار نه اجازت غواړم که هغې اجازت راکړو نو بیا ټیک ده یس یس وای ناټ که پیرنټس اجازت درکړو نو یو آر ویلکم جی تھینک یو سر ما ته اجازت دی سر زه تللی شم زه معافي غواړم ما ستاسو واړو سره مېلمستیا ونه کړه نو تھینکس سر السلام علیکم اوکې بای ویم څه اوس به ستا د لاسه په شرمونو شرمېدلي کم از کم سړی د مېلمه خیال ساتي ساتي خو سړی ورته په جیب کې پیسې نه ساتي ویم د ایجنسۍ دپاره د سرو زرو مرغۍ ده ته ګوره چې زه له په دې باندې کم قسمه کمرشلې کوم او خبرې مونږ به د کمرشلو نه اوسګارېږو نه یاره دا ښایسته او ښکلې زلفې ویم د دې د زلفو یو کمرشل چې په ټي وي وچلېد نو په بازار کې به د سر تورولو خیزاب نه میلاویږي او دا ښکلې ښایسته سترګې مانه دا ستا هم څه سترګې دي سمې د انګریزانو د کوټ بټنې دي او دا ښکلې او ښایسته د مخ څېره او یو دا ستا مخ دی سمه د وړو کولپی ده هلکه دا برېدې دې څنګه دونه زر اوږدې شوې که د پوزې لاندې د خراړې جاله واچوله دا څه بکواس دی مثلا څه بکواس دی السلام علیکم سر علیکم السلام رحیم مثلا زما آفیس ته راشه جی سر بیبي دا څنګه خبرې کوې لنډې حلال نه او خانک پسه اوس په تشه کوېده نه باندې لسمنه وریجې پخوې ګران چې ستا واده کوېده دي که نه چې بیا دې یو دانه هم پخه نه کړې دا د مکور په لومبۍ خوشحالي ده دا دیګونه او تیزالون پخومه بیبي زما د کږې ملا سوال ومنه چې دا فضول خرچي ده خو کوېدن ده پلس شل سیره مټیایي به روړو او مبارک شه مبارک شه به ووایو یم دلته راشلکوب لالا خورمه چې په جرمن کې به ته چا سر نه شو پورته کولی یم که یو ځل د باندې سترګې راوباسلې که نه نو بیا به درنه باران وهلی کارغه جوړي ویم بیبي دومره مې په ماما مه نازېږه که رښتیا را باندې وې نو جرمن یې په سترګو هم نه دي لیدلې وسم دادا دا په لالا پسې څنګه خبرې کوې یم یو ځل ورپسې د هغه جابري کوټه سپي غپ نارې کو نو اوس د ډېره یاره پای کوڅه تله راتله هم نه کوي ښه یا لکه دا چا د چا کوڅه پرېښې ده ماما جی هم ستا صفت مې کو الله دې په غیبت کې نه چاهیے لالا په حیض علي لویه شي نه نو دا څه د سپي او د کوڅې خبره مو کوله لالا دا دې منونه خورۍ څه خبره کوله نو یا لکه زه ستا په خبرو ډېر ښه پوهېږم که بیا دې داسې خبرې وکړې نو ښه به نه دله ښه د وریجو مو څه چل وکړو لالا ته بېغمه شه هر څه ډېر تېر دي وریجې غوړي غوښې هر څه به راشي او ګورې دلبرو د ښار غټو غټو کړړړمتیانو سره مې تعلقات دي چېرته پوزه رانه پرې نه کې دا د سیمټو پوزه ده هېڅ بلای نه وایي دا بیا ځان سره څه ګونه ګونه کې ماما جی ما دا ویل که نه چې د جرمن نوکري خو دې پخوا پرېښې ده او د پنسل رجسټري درپسې اوس راغله دا رجسټري نه ده خط دی شهزاده رالېږلی دی ها شکر شکر ښه خدای که نه څه پکې لیکلي دي ته راکه بیبي وی لیکلي دي که نه چې یهان پر خیریت ہے او دلته مې ډېرې زیاتې ډلې نه لګي او کلي ته در روان ہے همدکې پکې لیکلي دي نو او همدغه پکې لیکلي دي
ویم شهزاده تا ته به زه څه ووایم نو لکه مثلا اوس تا په ما پورې خندا کېږي داسې کېږي سر مچ مې دنه شړو سر اصل کې د دې مچ تاسو په دې غوسه کې ډېر لوی لاس و سر زه معافي غواړم بیا به داسې نه کوم لکه فی الحال زما روغ پتا باندې اثر وکړو او سر الله پاک د ازمري جوسه درکړې ده ازمری د ځنګل بادشاه دی خو جامې بیا هم د ښځو د چیټه چولې دي او زما صاحب په دې سوټ کې سم کیلو پتره خان ښکاري واه 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 ازمری په ځنګل کې د ازمري په غاړه کې د چیټ جامې واه جوړېدی شي او جامې جي نه کمرشل د کپړو ډېر ښه ما ته اجازت دی او مثلا ورځه مثلا بخیر څنګه حالې خیر راځه کېنه مهرباني که خدای مې نه غلطۍ نو ګنې ته د ګلزاده رور نه یې ډېرې تېزې سترګې دي ته مور دې د سترګو نظار شه یو خو ستاسو دا دفتر دومره لرې دی او بل په دې خلکو کې اړو تمیز نشته ته به د حسنزادې چېرته په سترګو نه دي لیدلې سترګې ځان ته شه وایه که نه څنګه پېښه دې وکړه هغه ګلزاغه لالا مې نه ښکاري څه ضروري سوال جواب مې دی ورسره ممپلي خورې نه ویش ګلزاده خو زما خیال دی بل سیکشن ته ورغلی ته کښېنه زه یې رالیږم ښه او حسن زاده راغلی دی زما د ګلو لخته راغلی ده لږ صبر داسې نه یو مې وهلې بلنډې زنه خالونه بل پش رنګ وی بل پش رنګ ټول بل د خور کودونه وی وروره داسې نه وې چې ستا ستومانه راغلی دی یو خوا سم زرې شوم اله زیرې مې در باندې دا د څه زیری دی مور او ماما مې دله کویدن وکړه کویدن چا سره د راشنکوپ ماما لور سره اوس به مې د ماما ډزو ته ځان ټینګ کې چې دا سرې او شنې ګولې دې په کور راورېږي ویم ما ته دا کویدن نه ده منظوره بغیر زما د تپوسه زما کویدن یا الله ته مې شهزاده زوی په خیر خیریت راولې همداسې 2 کاله پس د دوبۍ نه را روان دی نن یې خو 50مه ورځ ده ویم د ټاک کار نه دی هغه دې رالو مور یې او ماما دي السلام علیکم زما شهزاده زوی راغی ستړی مه شې څنګه په خیر راغلې خیر علي ځوانه خوار مه شي ماما دي راورسېدې ویم کلټوس را سره نشته کنې یو لسته جاجره مې د ده د راتلو په خوشحالۍ کې واله چې کلي ته پته ولګي چې شهزاده رالو هسې ښه خو به وه تورزن نوکره لتلو یو زوم چې په شنو بریتو لام لتلو اوله ترې رالمه چې ټولې د نه وویستل ویمه له ترې رالم چې د ثابت د جرمن لام مې وغږم لالا خیر دی هلته به یې ډډه نه لګېده نیازبین مې لوی کړی دی که نه بچې دا غاړې ته دې څه دي دا خو مورې ډېره موده پس د ښار نه را روان یم نو ما وی چې اوس کور ته خو دا بنده تش نشي تللی نو ټولو له مې تحفې راوړي وی بیا څونه د باندې ټول ګران دي وی ستا توپو نظر شمه یم په ښار کې د 10 ورځې تېرې کې نو څه ناڅه عقل درکې رالو ګنې دلته خو کدونه کدو وې هسې خورهیه ماله دې سره وړي دي ماما جي خوره مې مو تلوار به نه کې ما ټولو له یو شان تحفې راوړي دي ما وی چې ما نه څوک خفه نه شي زما خیال دی مالې مشدۍ راوړې ده او ماله به یې سپینو زرو کارې راوړي دا شور بند کې او راشي خپلې تحفې ترلاسه کې ګورې بیا به ما نه خفه نه یې اوري ډېر به پسې ګرځېدلې یم راشه مورې ماما یې دا دې څه راوړه نو ولې ماما جي زه څه قطر نه رالم چې
خو د 50 ورځو تنخواه وه څه مې پکې کړې شوه او څه مې پکې بادرنګ راوړلي. یاره زویه تا ته به زه څه ووایم؟ راشه ماماجي بادرنګ وراشه او چک چک ویم ته ووایه چې صحت دې ښه یم. بس دې نه خورې که نه همدغسې به کمزورې ګرځې اورې او ګرمي به دې وایي. انسټرمان دغه سیکشن کې داسې چلو کا چې مثلا حکم کوي. نو ما خبره کوله ما څه خبره کوله؟ تاسو ویل چې په دغه سیکشن کې ها کوم سیکشن کې دغه چې ته راووتو چې ته راووتو کله دې راووتو؟ مثلا سر اوس ته دغه سیکشن نه راووتو. ها 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 نو ما دا خبره کوله چې دا لږ څوک دی؟ دا رحیم خان دی سر. مثلا کمپیوټر اپریټر ټلیفون اپریټر ټایپینګ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. د کله دلته کار کوي؟ جی کال مې کېږي جی. د چا په سفارش دلته راغلی؟ نه جی دی چا په سفارش نه راغلی، دی په خپل قابلیت راغلی دی. مثلا تاسو چې ویل شي 2 کسان برتي کوي مثلا. ها 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 ډېره لا ډېره لا. ستا تعلیم؟ ګریجویټ انجینر. او لکشر یاد شو په ټلیفون باندې راته د ګارمنټس فیکټرۍ منیجر محبوب صاحب لږ ملاو کا. اوکې سر. رحیم خان جی محبوب صاحب کنټیکټ کړئ. جی پلیز سر. یاره ماما چې ښار ته لاړم بنګلې ته که نه نو په لومبي ځل ما زړه کې وي چې چاته منشي خو به مې ولېږئ. بس پته شته ماته سوي. وایه خدایه پته ده راته خدا به درته ویلي چې راشنکوب خان څنګه و؟ یاره ماته وي جارو په لاس کې هله بنګله جارو کو. و خدایانو په شرمونو دې وشرمېدم که نه د راشنکوب پرهي او پتا باندې جارو والا هله به ورته پته ولګي چې په کوڅه کې ورته یو 2 جاجرې تشې کړم بیا به راشنکوب وپېژني. اخوا شاته مخې نه مې په بدن مې د شهزاده خبرو اور بل کو تر څو چې مې یو 2 جاجرې هوایي ډزې نه کړي نو بدن مې نه یخېږي. لرې شه دا مړه لاړو راځه. کېنه نوريه نوريه هسې جاکوېدن دې مبارکه شه بیا. لالا ویم خدای درته خپله ناوې وښیه خو دا د 25م ځل شو د مبارکې. مړه موږ داسې په زده کېدنې او د دې ودونې مبارکې خوند راکړي اورې که نه نوريه. هسې مورې تا مې د دې روري نه تپوس کړي و چې جاکوېدن دې ولې کوله؟ زیه دا د ماما خوښه وه. ستا د ماما مخکې څو خبره کولی شي څه؟ نو بیبي دا حق زما ول د مشر ورور دی که زما؟ دا زما ماما ته ویلي دي چې ګلزاده له باله واده کوم چې شهزاده له چېرته واده کېدلی کوم. ای ته مورې خدای دې په جنتونو که خدای جنت کې ایر کنډیشن کور درکړه مورې. هسې دا خبره خو دلته د کولو نه ده خو ضروري ده چې زه به په ښار کې په کومه لارې او په کومه کوڅه باندې هم تېرېدم نو ډېرو جینکو به راته داسې خواږه خواږه کتل. یو نیمه خو به پکې روریه موسکۍ شوه او روریه هغه ورځ خو پکې یوي ووالم ډبې راکومې دا زه دې ولې ووالم ما ته وي لرې مړه وي زه ته وختي راځې ګورم ولاړ یم درته خاندم درته او ته ما ته اډو ګورې نه وي ته په دې خپل حسن باندې ډېر مه غاویره کېږه مورې ډېر په پرده کې مې خدای راستي وخت تېر کړو. ویم لالا ځکه خو صحیح سلامت راورسېدې. اصلي محبوبي عالم اتر دی غوږ کې پشم کې. بس لالا هم دې اترو دنداسې ته خوشحالېږه نور خو هسې هم کپلې ته شین دی. دا خو دې د موبلیلو په شم راکړو ولې زه ته زوړ انجن ښکارم. پاسه مړه موږ ټول حساب پاترو دوړه کو موږ نه پاترو ښه نه پوهېږي اصلي مرغوبي عالم چې وي که نه یاد ساته د دې رنګ مو د موبلیلو وي. ته بغیر زما د تپوس نه ولې صاحب راغلی و کم از کم د هغه شکل خو به یې لیدلی. ویم صاحب چې ستا دا مبارک شکل وینم که نه ما دپاره دا هم ډېره ده. څه دې ووې مثلا؟ صاحب کلاشنکوف ماما در باندې سلام وي. کلاشنکوف ماما وعلیکم سلام وعلیکم سلام. څنګه و ښه و سیویل خو نه؟ هغه څه نه وي خو زما مستقبل تباه شو. یا الله
ماله د شپږو شلو کالو عمر کې مرګ راکړي. نه دومره په کچه ځوانۍ کې مرګ غواړي؟ خبره څه ده؟ ګوره خبره کوم ما ته خو الو وایه که نه چې څه خبره ده دې وخت کې ګوره ستا مشر ورور نو چې ورور دې راته ووایي که نه نو بیا به را سره ګپ ازادی. بلکل ټیک بلکل ټیک زه ته ووایم. زما مور زما کویدن د کلاشنکوف ماما لور سره وکړه. ماما تا ګوره خبره وره چې د وسلو سره رشته داري کې نو شغلو ته خو به ځان نیسي او تا د واده نه مخکې دومره فریاد جوړ کړی دی د واده نه پس ته ډېر در ګنجی شي او دا چې برابر زما ومنه د اوس نه دا سروک ته یې ځان ګنجی چې بیا ما ته څه طریقه وښایه چې زه څه وکړم. ډېره پیچیده مسله ده. آخر ګوره ته کول سوال نو مثلا ګوره زه یو تعلیم یافته زلمی یم او زه دا غواړم چې زما واید یعنې دی مدر آف مای چلډرن دی ایجوکیټډ وي. ګوره جی زما مطلب دا دی چې زما راتلونکی ټول نسل دی تعلیم یافته وي. په دې مسله به موږ بیا سوچ وکړو فکر به وکړو که نه یو ګیلاس خو به مثلا اوبه وکړو. یا الله داسې ځواني خو ورچاله ورکړي لکه دا مالې چې دې راکړې ده. وای نو څومره ښایسته به ښکارم چې دا بنارسۍ راته په سر کړي او د ګلونو څېرې راته خلک واچي او وایي چې شهزاده واده دې مبارک شه واده دې مبارک شه. وای خدایا دا وګوره چې کلي ته راغلې اننګي دې سره او شونډې دې په سوروالي شوې. نه نو وروریه اوس ښه خوراک ښه شی دی او بله دا چې زه ګورې په ځان ډېر حساب خرابوم د ښار ټوله کیمان ما پېژنې ځان پوه کړه. انته د پیشتري ساعتم خوراک ویه ما یې خو ټول وخت کش نه کړه. ته لږ ما ته وګوره پاسه پاسه مړی اوس په میدان نظره کې تخته. الله دې د بد نظر نه وساته لاله. خواسې داسې ښکاري که نه چې په مخ باندې دې سور رنګ مګلی. ورې دا ما نه ښار کې ګورې دا انګریزانو تپوس کړي و ښه ما ته ویې تا په مخ باندې سور رنګ مګلی دي. نو بیا بس مړی ګیلې باټرۍ کې ټیچ کم نو بچو ټیس مې صحیح رالو وي دا د کپنې خپل رنګ دي. آفرینه ته ځان ته دلته فایل او داسې نه کوې چې لږ غوندې زما سره امداد وکړي. خفه نه شي یار زه د بجلی په کار بیخي نه پوهېږم. څنګه چلو شو یار؟ څنګه چلو شو؟ د ټول دفتر تارونه مې لټ پلټ کړ هېڅ په حساب کتاب یې نه پوهېږم. خو ورځم نو دا د منیجر صاحب دفتر پاتې دی ګورو چې څه ترې جوړېږي. کوشش وکړه یار. وعلیکم سلام جی راځئ جی. څنګه چل دی تاسو دفتر کې بهر نه شئ؟ او جی چېرته تار کټ شوی دی فیزه لوتی دی جی خیر اوس به راشي. یا لکه څنګه چل دی وکړه مثلا سر ویم د سن صفر د زمانې تارونه دي خرابېږي به نه. او ته ورسره اوس چل وکړه بیا به ګورو. دا تاسو ولې تکلیف کوئ جی؟ نه نه دغه تکلیف څه خبره تاسو خپل آفیس کار کوئ تاسو آفیس کار سره ډېره دلچسپي ده. نه جی زما دلچسپي نه دا زما مجبوري ده. کښېنئ جی پلیز. ها نو تاسو لکه د ماډلینګ فیصله وکړه؟ نه ځکه چې ما ته پلار اجازت نه راکوي او بل دا چې ماډلینګ زما په خپله مې دی خوښ. زما خو ستاسو په شان آفیس فایلونو سره ډېره دلچسپي ده. مثلا دا تارونه به ټیک شي او که نه؟ سر ومینیو غل تار مې ونیو دننه کټ دی او بهر نه ټیک و ښه. بیا نو بیا تاسو زما د نوکرۍ دپاره سفارش وکړئ که نه پلیز. ګورئ جی زه د سفارش کولو پوزیشن کې نه یم. ولې؟ د دې ولې جواب خو ما سره نشته خو زما خیال تاسو منیجر صاحب سره په خپله خبره وکړئ. منیجر صاحب سره هغوی په خپل سیټ موجود دي. او جی یو منټ. جی
څوک دارو بیسو سر دا ما غروبي ده سر وته یو 2 منټه پس راشه ته کو ډیر ګډوډي پکړه سر زما په ټول مستقبل خرج شي وای اخر دا څوک مثلا غږ باندې کې سر تاسو په دې کرسي باندې یو 2 منټو د پاره کېنم پلیز سر yes please تاسو خو نن ډېر موډ کې یې وعلیکم سلام غلی کښېنه دا تاسو ځان څه جوړ کړي دي او دا ټول مخ هم پسې یې لړلی دی اصل کې موږ د دې سایه یو کمرشل جوړولو جی هغې کمرشل کې تاسو ایز ا ماډل کار کوی لګې نه اصل کې ما دې ډایرکټر صاحب ته دا ډیزاین ښودو زما د اپوینټمنټ هم څه وکړه اپوینټمنټ او جی زه بېګاله ډېري سره په ډینر باندې ستاسو خبره کوم جی ستاسو د ډېډي نوم څه دی زما د امان صاحب زما د ډېډي څه نوم اکبر خان مثلا اکبر خان ډېر ښه نوم دی او جی د سرمایدارو نومونه اصل درانه او خواږه لګي ګورئ که نه که اوس دا نوم د یو چپلاسي وي نو خلکو به ورته برې وې برې جی جی زه تاسو ډېرې دلچسپې خبرې کوئ تھینک یو ښه صاحب زه ځم بیا به راشم جی جی خدای پامان خدای پامان جی خوار شي سر زما توبه معافي غواړم سر زما د مستقبل سوالو لالا ته خو لږ صبر وکړه که نه چې یو شهزاده تره د کراچۍ نه واپس راشي نو دواړه به ورشو خبره به ورسره وکړو څه پردی خو نه دی که نه ویم دلبرو په نیک کار کې تلوار پکار ده زما اشنا ټیلر ماماجي هټلر هماغه یادومه ویم ټوله دنیا به پته کړې وي که لږه تلوار یې کړې وه هغه ته به ما همدغه وي چې اشناګي ډېر سوچونه مه کوه ودانګه خو هغه زما چېرته منل لالا د شهزاده چاچي ډېره ښه ښځه ده خو په خاوند مې باور نشته دی که زموږ د شهزاده دپاره یې غاړه کېښوده و دلبرو هغه د راشنکو بټ لیدلی دی شپېلې نه ده لیدلې پخپله به په کرښه سرږدي ځي به چېرته ویم ماماجي یو خو دې د جاجرو د راشنکوب نه بله خبره نه کې لږ ساړه م کړه دا خپلوی خو په زړو نه کېږي که نه ګوره وته اوس ما ته عقل ښی ویم ما چې به په ځمکه د خپې خاپ ولیدو نو دا به راته پته ولګېده چې دا د دشمن دی او که د خپل سړي پرېږده ماماجي ښه دې پېژنم یم چپ شه د مشرانو نه ښه نه پوهېږې ویم دلبرو د شهزاده د تره د راتلو نه وړاندې چېرته بل کور وګوره چې د هغه د منت ناډو خلاص شو ماماجي ایله دې اوس زما د زړه خبره وکړه هغه تره به مې خپل کار کوي یا ماماجي زه به خپل رور له داسې جینۍ ګورم چې سمه د 14مې سپوږمۍ به یا ټول کور به ترې رڼا رڼا وي ایله به د بجلۍ د بل نه خلاص شي اوس دیله د نرانو خبره وکړه خوریا اوس راته نر معلوم شوې نر مړه رحیم روکیه د دوبۍ نه راپسې خط راغی د نوکرۍ د پرتګال نه راپسې د نوکرۍ خط رالو د انګلینډ نه راپسې رالو مړې اوس استاده پرون یو چیټۍ راله 2 روپۍ مې هم د ډاک ورکړي د سعودي عرب نه راغلي وه ما ته یې وی راځه وي دلته اوښانو له سترګو کې رانجه ته ما یې مړې زما نه لګي نورې نوکرۍ پردو ملکونو کې نشو ګرځېدې
او ګلزاده راته ویلي وایي د ده وطن سره ډېره زیاته مینه ده. ماته ډېره زیاته مینه مې ده. اوس ته ما په خیال وه بلې ورځ مازدیګري کې راله یو چیټی راله نو ما ته وی راشه وی دلته چې ته د بیټمین ځای خالي دی. ما یې ځه مړه بیټینګ خو زه نه کوم که کوم والله چې کوم نو بالینګ به کوم اورې. بیټمین دا څه شي؟ ښه بیټمین یادې او کنه مړه وي افسري ده خو ما یې زما نه لګي مړه لرې که او افسري ده. او زما د سترګو تور زما د زړه ټکور شه دا دلته مې راغلی په خیر خیر دی. لالا څنګه رالې؟ بس مړې بس مبارکي راکو. د څه؟ کویدن خبرې مې مړې بس روانه ده. مبارک شه جي. خدای راته خپله وښیه. کویدن؟ ولې کویدن ولې؟ ظالمه په موږ میټینګونه ناستي خلک را باندې تبصرې کوي. جینۍ کور والا زما تصویر خوښ کړي. شکر دی خدای راته خیر. ولې؟ نه ما وی چې تصویر رنګین او که نه هغه سپین او تور. یاره رورې مړې په سپین او تور باندې څه کوي رنګین تصویر رالی وباسه مړې چې د سره سره ننګي خو مې پکې راځي چې د ځوانۍ پته مته ولګي. نو لالا داسې کیمره خو لا نه دی ایجاد شوی. زما مطلب دا دی چې دا سپین او تور به ښیي. د پنسل کار پکې ډېر دی که نه. اصل کې ستا دا سترګې به پکې په پنسل بیا دوباره جوړوي. نه مړی سترګې خو مې ټیک دی خو مړی چې بس مړی تصویر رنګین یې اوري که نه روریه. ویم د شهزاده لالا په شان زوم خو به درته په کوی کاف کې هم میلو نه شي. خوري د شرافت کې ختمه ده. یم پاپا دا یې تصویر دی. ماشاءالله ډېر ښکلی ځوان دی. دې سترګو ته خو یې وګوره څومره حیادارې سترګې دي. زموږ د کلي هغه شاعر نه دی شپږ غزلې د ده په حیادارو سترګو پسې لیکلي دي. ماشاءالله ماشاءالله تعلیم یافته دی. یم ته تعلیم یادې یم دومره هوښیار دی چې په کالج کې به ته چا خبره هم نه شوه کولی. ښه خوري زه یې پلار سره سلا وکړم بیا به تاسو خبر واخلئ. زه خو یم لاړ شو. اسمان کې بیا وریځې راغلي دي او هلته به تنور هم اچویه هسې نه چې کوره پورې رسو او د اوړو کلپۍ پړسېدلي یو. ښه خوري موږ ځو بیا به ستاسو د جواب پته مه وي. اشتهار خو سوپر هیټ راشي. ویم تاسو غم مه کوئ. ستاسو د اشتهار دپاره خو ما خصوصي آیډیا ساتلې ده. نو وعلیکم السلام. تاسو دلته؟ ایکسکیوز می ما لږ شاپینګ کولو. تاسو څنګه راغلي؟ جی بس ما هم لږ شاپینګ ښه نو تاسو سره څه سورلي؟ نه جی. نو ما سره موټر شته که تاسو وایئ نو تاسو به زه ډراپ کړم. نه سر تاسو کله تکلیف کوئ؟ نو دې کې تکلیف څه خبره ده؟ ها هله بس ټیک ده سر جی. سر یو منټ زما د خوا دوکان کې رکھتی هغه راغلم نو بس بیا ځو. ښه yes yes why not please. یو فون کوم. مهرباني. هلو رحیم خبر ده موټر صاحب شته؟ نه زما مطلب دا دی منیجر صاحب شته؟ موټر کې درته لاړو. بس ټیک ده. یو منټ زه ګورم ډرایور ما ورکشاپ ته لېږلو چې راغلی یې که نه پلیز. یار والله سره د ډېر ښه سړی ښکاره شي. یو مسله مې لکه حل کړه. یار یو ډراپ دی یو زنانه ده یار ډېره مهرباني وي. بلکل راځئ. مهرباني یار ډېره مهرباني. زه راځم. ښه
سر دغه مخامخ زما کور دی. ها دغه تاسو راځئ که نه څه کولډ ډرینک چای دی. او نو تھینکس مهرباني جی پلیز السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار ستا ډېره مهرباني یار ډېره شکریه. ته زما سره ډېره منډه وویله ښه خوشحاله اوسه. السلام علیکم. څوک پاګل دا و یو پاګل ما خو یو دوه ګرمو خو چې تاسو ته مې وکړل ستاسو په اشاره پوه شو. بس ټیک دی ته راځه چې زه کور ته. نه په خدای بلا فرق راکړي رالو. ټولو سنځاده خلاص کړي دي نو څه کې وسره نه اوس خو مې بلکل پته نه لګي. دو چې په سپین رخسار د تورو زلفو دام دي زارې زارې عاشقان به ورته سر پکې مدام دي عاشقان به ورته سر پکې مدام دي. اورې شه ما ته حکیم صاحب ویلي وو چې یو پونې په نارې وخوره خو مې ټک واله. بیا په نکریزو کې به په نکریزو کې به مې د کړي سور نیمه چیټاکې مرچکې واسې مرچکې دی اوله دې نیمه چیټاکې مرچکې واسې نو بیا پکې د خپلې اندازې مطابق اوبه واچې او په مخ پې د یوې ګینټې دپاره ولګې نو رنګ به دې لکه د ګلاب یوځي. زما اوس په پته ولګي او خدای به دې زلفې په لاس راکړي ما ته د کلي ماشومان دوا کوي نه. دلبرو و دلبرو لالا ویم شاهزاده څه شو چې حجرې ته بالښتونه راوړي که نه؟ لالا حسنزاده یوړه که نه؟ ښه نو حسنزاده ته وایه چې ما پسې راشنکوپ راوړي حجرې ته. لالا ته ډزو لرځي او که مېلمنو به مېلمستیا کې وکه مکلې دې سره د سړي ډېر روبداب جوړېږي که نه؟ ته څه پوهېږې؟ زه لاړمه. وایي جمیلې خورې بخیر بخیر مسحل شو اله د خدای قدرت څه خوشبو یې راپرېښوه دا به کار څنګه نه کړي. زه وایي زما خو ستاسو په خوله باور خو د شیلا پلار راته وي چې خپلوي ورسره کې او کور یې ته نه دی معلوم. ښه دی که خورې دا د خپل کور دی اخر دې کور ته به ستا لور راځي. الله سنزاده ماما دې وایي چې ما پسې حجرې ته راشه. فهم بیبي یو خو د دې ماماجي نه خلاصېږم. وایي شهزاده کلي کې دی؟ کور یې تر اوسه پورې خو کور کې وه خو څه غټ غټ افسرانو پسې راغلي وه او سر چېرته بار موټر کې لاړو. ډېرو غټو غټو خلکو سره یې تعلقات دي. موریه موریه آیا موریه دود سوزم
ای خدایا موریه موریه وای موری وای راکه هلکه بس شم برباد شم موری وای شهزاده زویا بیا څه چلو شو وای کنه دا شهزاده برباد دي ولی ترورې ستاسې پیران شته وای ویم د ده د لاسه هغه مېلمنو ته مختورن شومه او ګوره چې اوس راته لا بغ ګوري مروریا لا دې پیدن کړې نه ده او د لاسونو په دې په مخ باندې نکریزې پورې کړې نه د سور مرچکې او کورکمان دې پکې ولې اچولي وه ورورې د سور مرچکې خو یې راته دې دپاره خولي وې چې دا رنګ به دې وسرېږي او سرې سور شي ګلابي به شي نو ما زده کې وې چې خوښې مې ویني نو بس په دویم هفته کې به راله ډوډۍ راکړي نه نو دا درته ویلي چا ماماجي ښه پیچلیس حکیم و دومره غټ پټګي یې والي او ښه سور سپین و ما ورته وی حکیم صاحب چې بس زه ستا په شانتې شم وی ته دله د چا راغلې راشه امین خیر یې مه کوخه خو هسې د حکیم و کوم ځای کې روریا دا په ښار کې وټپات باندې ناست دي که نه نو چې څوک هم رواني نو چیست اواز ورته کوي مړه ماتې هم چیست اواز وکړو بس ډوکې کړو وی ته خو دې د کږې سترګې ووه هلکه ما نه خلار شه هغه ته ویم یو ورځ یې ماته هم په لاره کې کړې ووه ریا تورې کمبلې په صابونونو نه سپینېږي تو د سپین رنګ دپاره حکیمانو باندې ګرځې ماماجي زه څه خبر وم ما ته څه پته وه ما ورته وی چې زه به هم ستا په رنګ سور سپین شم پوره 500 روپۍ رانه واخېستې 500 روپۍ دا دومره پیسې راسره دی کوم ځای دا مورې مونږ کړې هغه برګه چیرې نه وه کومه برګه چیرې ویم بیبي دا مې د هغې ماماجي نه مروره مونږ کره د 2 شپو په مېلمستیا نه وه راغلې بس هماغه مورې هغه مې خاص د الله په نامه خصم څه شي تا زما چیلې خرڅه کړه و ظالمه دا خو دې داسې وکړه لکه پوره جرمن دې خرڅ کړو ویم چمدې دې نه پرېږدم ماماجي لږ په ارام شه سیټلر یې خو دله نه دې وجلې که نه خو چیلې دله خرڅه کړې ده نو تا ته به زه څه ووایم او جانانه ټوله دې په ننګ ولاړه یمه تا ننه واړه به خیالونه تا نیولي تا ننه او ګلاب د اصل شهزاده دی تا ننه وی واړه به خیالونه وی دا خو مې د شهزاده نوم واغستو او نو ګلاب د اصل ګلزاده دی تا ننه وی واړه به خیالونه تا نیولي تا ننه امان رحیمی نوکران نیولی دینا تاننا واړه و خیالونه تا خدمت وای زما سترګو تورا یار که زما منې که نه نو ته ځان له چېرته دوکان واچوه د دې نه به ډېرې ګټې دلته څه کېږه ویم مهرباني به دي چیرې به مې نه دې وخت مې د زړه بلبل په چغار دی او ټول ګلستان په ناتار دی خبرې ویم چې ټول عمر ګډې دی خبرې څه چلو شو څه چلو شو د ډېر اهم سوال تپوس تېرانو کو زلمیانو جواب به یې درکم هغه روبي نه ده ولې نه ده هغه مې بازار کې لیدلې وه زما خیال نه دی چې هغې ماته وی چې هلو جی ایم صاحب نو زه بس پوه شوم په اول اواز خو مې اړو لیفټ ورنو زما هسې لګی نو بیا یې راته ووي چې هلو مستر ګلزاده صاحب نو خبرې څه وي وی د بس په انتظار ولاړه یمه تا ننه واړه و لاسونه بلکې واړه و خیالونه تا نیولي تا ننه ښه نو بیا نو بس بیا دا چې په خپل موټر کې مې کلي ته ورسولم خپل موټر کې یار زما خیال دی چې ستا خو خپل یو خرګاډی نه یار خرګاډی دې نو بچو دا په سړک چې څومره لارې او موټرې ګرځي راګرځي که نه دا ټولې زما دي خو د دې لپاره لږ عقل پکار دی او د الله فضل دی په سر کې مې پڼ مازغه پراته دي که ستا په سر کې پڼ مازغه وی نو تا به سوچ نه کولو یار که روبي ته پته ولګي چې دلته یو معمولي کلرک
بیا دا به بیا ګورو د دې نوبه به انشاءالله نه راځي هغه چې خبرېږي که نه نو بیا به میسز ګلزادی خاجي نو بیا نو بس میلمه ټیلر رانږدې شو او داسې په دې ګس او ګې ووالم خینوه ماماجي ویم ته دې دا مخوکه بنده کا وی خانشاه زما په پوچ کې ستا غونته بادر او تجربه کار سړی بل نشته دا پول به ته کراس کې دا ټیلر اوس خانشاه لاس میلمه دا زما ماما سره جرمن په جنګ کې و ته به اوس نه منې خو هلته به یم پټکې په سره ویم چې د پښتنو سره یاري کوي نو د پښتو رنګ خو به پېښېږي که نه که ولې میلمه ولې نه ماماجي د الوات کې به زه میلمه سره جیلبي وکړم بیا په قیصه کې پاټک راځي اورې ته خپله قیصه ګرانه ماما چالو ساته ولې میلمه خوره نو چې په پل مې لومبې قدم کېښودو نو داسې د دشمن لومبې ګولۍ راله او د غوږ سره مې یو شین شو چې تېره شوه یو شین شو چې د ماما د غوږ مندرې مې والوته خورئ ته غلې خاجي نو بیا نو ما وې که دا چې ډېرې ګولۍ راشي که نه خو راشن کو پشنا دی د یوې خبرې سړی دی د دې پول بل سر ته به ځان رسوم دا پول وکم زلاله دا پول د نیپال سره جوخت یو کلی دی دارو جبه ته غلی نشې کېناستې رایاد شو نوم یې په انګریزۍ کې دی مړه د دې جرمني نه ورته داسې کچه غونته لار تلې ده ویبه نو بیا نو چې په پول مې ور منډه کا او بیا را منډه کا نو یم د پول بل سر ته مې ځان ورسو او په دشمن مې یو قیامت جوړ کو او پول دې پته کو پټکي په پول کې څه پاتې دي ماما مې په ور منډه کې ستا کیسې خو مې په دوبۍ کې اورېدلې وې او که نه ما وې چې کله پاکستان ته لاړ شم که نه نو خانشاه لالا سره خو به خامخا ملاقات کوم وا دې ورېده خوریا ښه نو ته دوبۍ کې وې او جی او ښه تا به هلته کار څه کو یا بس زه د ویزو په ځای کې لالا او بس د ویزو کاروبار کومه نو د دې ځای خوار غریب خلک هلته استوم ماماجي نن قسمت مې راویښ شو دا زمونږ میلمه دی او صرف زما لیدونه راغلی دی ولې تا جیبګرې څه نو خود نو چې ستا غونته لوښي مې ساتلي دي یاره زه وایم دله دا پاسپورټ جوړ کاورې ښه او انشاءالله ډېر زر به زه دا کار کوم او زه د نو اوس ورځم ځې او بلکل ښه او دا به دې ویم په ما د سنډه عمره احساني ویم ماماجي لږ تمیږي نه چې دې په خیر خیریت د دې ځای نه روکې نه خدای به خیر کړي انشاءالله دې به دله زولېږم دې به مزې کوي او ښه زه راځه دې به ډېر زر لاړ شي ډاډه راځه ما سره چې ګرځې نو ډاډه به ګرځې نه خدای به خیر کړي هلکه ځان تیار کړه ګورې ماما خدي ښه مېلمه خدای دې هغه جان ښایسته کروریه زلیمه سر غوړولو دې پکې څه پرېږده دوبۍ کې به الواني نه یاره خانشاه زما صاحب له خدای ډېر لوی زړه چې دی ورکړی ډېر تعریفونه یې نیک کړی نو نوم یې څه دی عصمت خان عصمتي ستا نیک دی ویم ډېر ښې پېژنم زما غونته لوی لوی برېتې پرېښي دي او غټ وجود خدای ورکړی دی همدغه دی که نه نه خانشاه برید خو یې نشته نو اوس مالداره شو نو په برېتو څه کوي او هسې غټ وجود سره ګورې برېتې خوند هم نه کوي ماماجي لږ خو درته وایم که نه چې د برېتو نه څه نه جوړېږي د پوزې وینه درنه برېت وڅکله تشه نچه دې مخ پورې لیوه ده ملکه ته خلې نشي کېناستې خیر د خانشاه نه پېږي په هره خبره کې لکه د مچ رادانګي منو نه یا لکه وراره چې مشران خبرې کوي نو کشران غلي ناست دي ویم زم درنه زما خبرې هسې په ماماجي بدې لګي خیر ده کښېنه ورندارې زه دې له راغلی وم ښه ما وی چې دا ورېرونه به م وینم
او د وړو مور راته چې داسې خبره کړې وه. لالا زه درغلې وم خو صبرو راته وې چې شاګې پلار راشي نو بیا به ګورو. اصل کې دا خبره خو ستاسو کور کې پکار وه کتاب ګله، خو زه دا ستا د رور کور دی نو. نه نو تاسو د ګلزاده دپاره خبره کړې وه. نه لالا ګلزاده له خو موږ کوېده نو که دا خو شهزاده دپاره موږ خبره کوو. څه شهزاده دپاره؟ ویم دغه لټ خو چې راته نوم هم وانخلئ، بېکاره بېروزګاره زه د خپلې لور ژوند نشم تباه کولی. پوه شي که نه؟ پرون مې لیده چې د خارونو بچو پسې چې دی ونې ته ختلی و. نو ویم ځکه خو له واده کوو که له کتاب ګله چې سړی ترې جوړ شي. لالا خپل بیا خپل وي ځکه م تاسو ته خوله اچولې ده. ستاسو جی نور څوک د ګټې وټې نشته؟ رحیم صاحب زما پلار ډېر بوډا دی، د کار روزګار نه دی او وروڼه مې د خپلو ښځو شو. زه ډېره د مجبورۍ د لاسه نوکرۍ پسې در په در خاورې په سر ګرځم. زمونږ باندې کې مکان نه دی، هغه نن هم راغلی وی که د کور کرایم نن را نه که نه نو د کور ټول سامان به په سړک پروت دی. ستاسو د کور کرۍ څومره ده؟ جی که خدای مې نه غلطوي که نه نو 800 ده او د آیسکریم بل زما مطلب دی د بجلی بل 100 روپۍ نو دا 900 روپۍ شوي. نو منیجر صاحب څه وایي؟ ګلزاده صاحب؟ جی جی ګلزاده صاحب راته نن سبا کوي نو او وایي چې زه به ډېډي سره خبره کوم. ښه دا جی ما نن تنخوا اخیستې ده، تاسو د کور کرایه ورکوئ؟ نه زه دا نشم اخیستی. ولې جی؟ ما سره آخر د دومره همدردۍ څه وجه ده؟ زما خو ستاسو سرتور سره ستاسو مجبورو سره همدردي ده. آخر تاسو مې چا عزت کړي او چې بیا کله تاسو انجاب شئ نو مال واپس راکوئ. دا وایي پلیز. ډېره مهرباني. یاره زمونږ په دې کور کې دا ماشي څه کوي؟ زریان په دې چې ما دې کې دا وخت څنګه تېر کړ؟ شهزاده زویه دا څنګه دې ځان سره خبرې کوې؟ یاره مورې یو خو چې یم زه دې کور ته راننوځم که نه نو خاص په دې زړه په دې مزغو مې تیاره شي. ځم چې ما په دې کې د دومره وخت څنګه تېر کړ؟ زه مورې په دې ساعته له 4-5 ګلکران راولم او یوه تچه ته کور دله جوړم تر مازدیګره پورې وخت به بې مورې ولېږي خو نو کور به دې پوخي. زویه ډېره تعجب مه کوه چې له خیره دوبۍ ته لاړ شې او بیا راځې زما د له ښایسته ښکلی غټ کور جوړ کړی دی. یاره مورې ویم د دې دوبۍ څومره مالداره نوم دي، ویم لا طلب نه مو د کلي دا خوار غریب خلک را نه دي مورې دا را باندې بس داسې ښه نه لګي بد را باندې لګي. ښه دا راته ووایه چې دوبۍ ته لاړ شې نو ما له به څه رالیږې؟ نه مورې تاله به انشاءالله تعالی سره لږم مورې تاله به په چړق پړق کې یو نه ته رالیږم تا سره به مورې ډېر زیات خوند کوي. یاره زویه زه بس په دې منت کې شومه دا ښه نه څه وایي د تېر زیاده خیر سره ناوې ته راولېږه. ناوې ته خو به مورې جانې ناوې له به کښېري 50 نتکۍ رالیږم. ګوره زویه چې هغه یخ فریزه نه یې نه شي د تلو سره یې راولېږي. یاره مورې ویم په ایمان کې ډېره زیاته ساده ښځې ما ځان سره 5 فریجه لیکلي دي، 3 پکې یخ دي 2 ګرم دي یو دقه کوڅه کې له کوم چې د کلي دا خوار غریب خلک نه چې دې کې اوبه څښي او بل فریج دی مورې هغه د خپلو پټو هغه توت لاندې هلته به له کوم چې د اړمارو ته د اوبو څښلو تکلیف نه. یاره زویه د دې غریبو خلکو تر څونه خیال دی. نه مورې اصل کې د دوبۍ مالدې نو دا خو به خرڅ کول به م غواړي که نه مورې یو 2 روپۍ خوراک ټولو ته مې زړه شوی. ویم لیونی کېږم شوه د مینې دنیا ورانه کنه پرېږدئ چې وجاړم په چغو. شهزاده لالا ته مې تره غاړه کېښوده ویم اوس د هغه دوبۍ ته تللي دي که نه سر او ما ته مې ماما یو منټ هم نه ګوري ډولۍ راته په اوږه کوي. نه نو مثلا ستا ارادې سره سر دې وخت کې ما ته ستاسو د عبوري امداد ضرورت دی. زه دا غواړم سر چې د لږ ساعت دپاره ته زما نیکه شې. بس کوئ سر
خیر زما مشر رور شه او زما دپاره روبي کره لاړ شه ما له رشته وغواړه چې یو ځل زما واده شو که نه بیا به ګورو. مثلا دا خبره ده مثلا ته داسې کار وکړه چې دا ریاکشن څه دی د هغې والد محترم سره ملاو شه او مثلا د ځان ورته داسې ګوګوشتو جوړ کړه ځکه چې نن سبا د ګوګوشتو هم ډېر زیات ډیمانډ دی نو بیا ما ته ووایه که نه. دا خبره دې ښه وکړه زه اوس ځم او معلومات یې کوم سر دوا راته کوه. معافي غواړم جي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا سری دا جي فروټ دی فروټ. ډېره مهرباني. دا دې په کومه سلسله کې راوړي دي؟ جي دا جي د روبي بیبي کور دی که نه بس هغې ته به ووایي جي چې دا ګلزاده صاحب راوړي دي جي. ګلزاده صاحب راوړي دي. ها نو چې خو به نه څکي؟ نه جي. ډېر ښه کې مچکه ښه په مخه دې ښه. هلو روبي. سر تاسو دلته؟ اصل کې اوم ستاسو د کور نه راغلم جي. زمونږ د کوره؟ خیر خو که نه؟ او خیر و اصل کې مونږ د فروټو سیزن کې د فروټو زکات وباسو نو ستاسو برخه مې کړې وه. سر ستاسو ډېره ډېره مهرباني. دا تکلیف هم ولې کو؟ سر راځه که نه یو کپ چای؟ نه اصل کې ما ګاډی سروس له لېږلی دی نو زه به زما خیال ده چې تر هغې لږ واک وکړم. سر ما خیال دی ستاسو بنګله چېرته دلته نږدې ده. بالکل بالکل خو تا ته خو پته ده که نه چې اصل کې زه په کچه کور کې اوسېږم هغه لږ یخي. خیر بهرحال چې تاسو وایئ نو زه به تاسو ته خپله بنګله وښیم. سر ما ستاسو بنګله لیدو ډېر ارمان دی. جي بنګله ولې نه چې کله تاسو وایئ زه به تاسو ته خپله بنګله وښیم. ښه نو ما ته اوس اجازت دی. جي جي بالکل خدای پامان. بای. سر ما جی جی بالکل خدای پامان. بای. ماما جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. او دا څه لنډ دی؟ دا رکشا یا ټیکسي کې لاړ شو؟ نه نه ما خپل موټر راوستلی که. جی جی خپل موټر او که نه نه که نه او هغه ماشومانو ته موټر ښیم که نه د هغوی ټیوشن مې راوستی دی. نه موټر مې راوستی دی. ګرمي ده جي ګرمي. ډېره ګرمي ده واقعي ډېره زیاته ګرمي ده. یا الله شکر دی حیا مې راړه. تاسو څه وی؟ ما دا وی روبي چې پلیز سوالونه مه کوئ. په دې 125 ګاړو کې تاسو د خلکو نه سوال کوئ دا څه عجیبه غوندې ښکاري. یو منټ زه ډیډي ته فون کوم چې هغه د نوي ماډل په جیرو فورن رولیږي. نه که نه ګلزاده صاحب ډېر تلوار ښه نه وي.
زما په خیال خو کله کله د دې سوال موټر مزې ملای که نه Oh, yes, good idea. You mean change pakar de? Oh, please, why not? Yeah. Yes, please. انتظاری پتول شپو زما شهزاده چیه تپور څخه زه د پښمنۍ تپوس کوم بیا زه راځم مورې خو رښتیا به دې راته ویلي که نه چې میټ لزم دومره دروغو ته ستا جت دی زه خواره زه راځم که نه زر راځه مورې نه مړی اوس مې له رنګ زیلی راغی نه نه اوس بلکل صحیح شو یا الله ستا شکر دی خدایه چاچی می څه شوه چې دې ته کتاب ګل دی زه تا نه تپوس کوم چاچی می څه شوه د هغې د سریلنکا د زنانو سره د چندرو میچ د هغې له تلې تخته زه سره خبرې نه کوم څه سره خوله ګډې درته وایم چې مینه راغلی وم مبارکۍ دپاره ویم چې میچ وکړې بیا ولې مبارکي نه پوهېدم یم مبارکۍ دپاره راغلم های های غریبه چې تا پېدندم پاتې شوه واورې جینه دا کوېدن ما په خپله باندې کینسل که جینه زما نه وه خوښه ځان پې که خو څه ده نه وه خوښه دا چې اجه خار وه او وی چې زه به سبیا کې به په غوړیو کې په دیوال تپم ما وی زه دومره غوړي نه شم راوړي وای دا خبره وه او نو تم خو د سپیاکو نه کم نه अब हमसे याद होले وځه دې جینې هم د خندا شو شهزاده وای دا اواز خو داسې دی لکه چې مونږ کرې ته به د جمالي خاطرین وسیره مبارک شه دې جینې خو ماله مرض که پاک مولې د کلاشینکوف جبرې تو سپږې رنګ مې بیا سکربټ کړ زما خو دا دواړه سیټونه خوښي که څنګه ګلزاده صاحب بالکل چې ستا خوښ دي نو بس زما هم خوښ دي نو هسې ما وی چې ما خو پیرس کې د څلورو سیټونو لپاره اډر ورکړی دی نو نه بس زما دا سیټونه خوښ دي جی د دې قیمت د دواړو سیټونو قیمت دی 20,000 ګلزاده صاحب جی اصل کې تاسو چې بینک چیک بک زما مطلب دا چې پیسې دا څوک یې که نه دا د اکبر صاحب مشر زوی دی ګلزاده صاحب نو نور تاسو پوهېږئ تاسو بې فکر اوسئ بل به اکبر صاحب ته ورسي زما خو دا جوړې خوښې دي که څنګه ګلزاده صاحب جوړې ښې دي که نه ډېرې مزېدارې چولې دي جوړې یادوم تاسو خوښې دي دا په 20,000 دي دا جوړې تاسو پیک کړئ او بل به بیا اکبر صاحب ته صبر دا چې د ورکې ته بیا ډوکې غږې سم صبرې ټولې وینې رانسکلې ده ځکه خو روریا زه وایم چې ته ولې رس دروازه کمزورې کېږي ټولې وینې زما د سپینلي باټرۍ کې ټیس کړه ورکړې به دا څه کوې بچو دا مورې مونګر دي مونګر دا ورکړ ما صبر مورې ولې دشمنانو طبیعت خراب دي بیا سمه ده مې د کتاب ګل تر سره خبره شوې وه هغه هم د کور نه وشړلو مورې خپلوانو کې ډېر هم زړه بداوي راځي که نه نو خپله وینه اخر خپلې وینې د زړه نه د یو بل نیوز یې اوري اسې روریا ویم دا دې څه پورې وویې دا جبینه یادومه اوس هم چې زه کله کله داسې بار چکر وم او هغه په کوټه څپیا کې تپي نو وګوري راته بیبي لالا مې رښتیا وایي که نه ته خو مې ماماجبي زه ته د کوره لېږلی و که نه ویم نو مې راته ماخله روریې د دغې ماما که پاک مولا چېرته نه یې غلط کړو دا وریځې دې په دې ویښ کې ول او بونډې یې ګورې مورې مې څه لیدلې وه چې خپلې شلېدلې پنسۍ هم تېرې شوي وي
بیا خو ټیک ده زه د ماما سره خبره کومه چې کتابګر ترنه د کور ته په جرګه ورشو ای ته مورې مولا دې ایمان نصیب که لا ورغلی نه یو داسې رنګ مې سوروالی را پرېښو وګورې